دا د محرم میاشت تاریخ وایي چې آدم علیه السلام توبه الله جل شانه په دې ورځ باندې هغه قبول کړو. د نوح علیه السلام کشته په دې ورځ باندې ولاړ او هغه ته نجات ملاو شو دا طوفان. موسی علیه السلام فرعون الله غرق کړو، موسی علیه السلام نه نجات په دې ورځ باندې ورکړو. موسی علیه السلام په دغه ورځ باندې بیا روزه ونیوله د شکرې په تور باندې. الله جل شانه حضرت ابراهیم علیه السلام د اور نه خلاص کو، یوسف علیه السلام مبارک د پلار سره ملاو کو او په دغه وخت ورځ په لسم د محرم باندې په تخت باندې کېن. نو دا سنه او په دې ورځ باندې الله جل شانه دنیا مرانه قیامت پر راځي. په دې ورځ 12 میاشتې الله جل شانه مقرر کړی دی په دنیا کې. او دا چې الله څنګه د ازمکه اسمانونه پیدا کړل په هغه ورځ باندې هم دا 12 میاشتې. ما په یو ځای کې په یو تاریخ کې لیدلی و په دنیا کې چې د ورځو او د میاشتو کوم حساب کتاب دی، خصوصا د ورځو، نو د دې دوه قسمونه دي. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. دا د محرم میاشت هر کال د محرم د میاشت او د تاریخ راځي. تقریبا 2-3 کاله ما په دې باندې مستقل درسونه کړي دي 2020 نه تر اوسه پورې چې موقعي درس کوم په دې باندې د محرم په دې ابتدا کې مونږ په دې درس کوو. محرم د هغې میاشتو نه ده کوم ته چې مونږه قمري حساب وایو په قمري کال کې او اسلامي متوایو داغي یو میاشته محرم الحرام. 12 میاشتې الله جل شانو مقرر کړی دی په دنیا کې. او دا چې الله څنګه د ازمکه اسمانونه پیدا کړل په هغه ورځ باندې هم دا 12 میاشتې. بیا څه خلک راغلي دا 12 میاشتې ګډې وډې کړې وي. هر سړي خپل یو حساب کتاب جوړ کړو. په سورۃ توبه کې تاسو ویلي انما النسیء زیادة فی الکفر. دا میاشتې مخکې وروسته کول دا ورځې اړول دا ځان له کفر دی. ولې دې خلکو به په اړ په شکل کې چې به روزي را لوندي به دا به چرته جنوري فروری ته هغه به هلته واړول، هغه میاشت به دلته راوړ. جنګونه به د دنیا تاریخ دا سره تمام انبیاء کرام په قانون کې همدغه شانتي وه چې سلور میاشتې محترمې دي او پای کې جنگ کول ناروا دي. دي چې به جنگ ته تبه برابر و نو بیا به هغه میاشتې ورته مخکې وروسته کړي. په محرم کې جنگ ناروا دی. مونږ به داسې کار وکړو، مونږ به دا محرم چې دا به سفر حساب کړو، دا کارونه به نو دا څه دا انما النسیء زیادة فی الکفر. دې ته به نسیء وي او دا الله فرمایل سورۃ توبه کې دا ځان له کفر زیاتوالی دی. کفر د هغې یو حصه ده. دا به خلکو کول. بیا نبي علیه السلام په یو موقع باندې تقریبا حجة الوداع و اخري نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم ژوند د صحابه کرامو سره تیر کړو، نبی علیه السلام فرمایل بس اوس الله جل شانه دا زمانہ دا را چاپیر کړه او دې ځای ته خبر راوست او دا هم تاریخ ته، هم دا هم میاشت ته، هم دا هم پلان کې سیز د ټول تاریخ برابر. نو په دنیا کې ما چې څونه تاریخ کتلی دی نو 2 یا 3 تاریخونه داسې دي چې هغه استعمالیږي په دنیا کې چې دنیا په هغې باندې چلیږي. یو ته شمسی قانون وایي چې په جنوري شروع کېږي او په دسمبر باندې او د هغې تعلق انور سره او هغه اکثر خلک تړي په عیسی علیه السلام پورې. دا 2026 چې کوم حساب کتاب دی دا شمسی یو طریقې کار دی، حساب کتاب دی. دویم یو قمري دی، د هغې تعلق ته نبي علیه السلام سره وایي ځکه د هغې د سپوږمۍ سره تعلق دی. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې هجرت کړی نو هجري شروع شوی چې هغه محرم نه شروع کېږي نو د اسلامي تاریخ او اسلامي میاشتې ورته وایو، اسلامي کال ورته وایو، اسلامي کلنډر ورته وایو، اسلامي حساب کتاب ورته وایو. د هغې تعلق د سپوږمۍ سره دی. شروع کېږي د محرم نه، ختمېږي په ذوالحجه باندې. دا دویم طریقه. بعض یو دریم رواج هم دی چې هغه دا دواړه مکس کوي او څه کوي. دا 3 نظامونه دا تقریبا چلیږي. ما په یو ځای کې په یو تاریخ کې لیدلي وو په دنیا کې چې د ورځو او د میاشتو کوم حساب کتاب دی، خصوصا د ورځو، نو د دې 2 قسمونه دي. مونږ چې څنګه وایو که نه هفته، اتوار، پیر، منګل، بد، جمعرات، هغه شان د میاشتو نومونه دي. دغه شان که تاسو په پښتو کې ځان له یو سیستم دی، ما له خو هغه دغه نه راځي،
هغه حساب کتاب نه راځي هغه خپل نمونه دي بس نور ډېر حساب کتاب دی او هغه په دې معاشره کې هغه سو هغه رایج موږ دا په شکل له دا بادرو دا پلان کې دا ځامي حساب کتاب نمالي دي چې 22 تقریبا هغه سیستمونه دي شي او طریقې کاری د ورځو او د میاشتو او د کلونو یا د موسمونو د حساب کتاب الله اعلم وعالم الله تعالی علم دی موږ دغه معلوم دي چې څه زموږ وړاندې دي بس خو موږ ته علم نشته نو مسله دا الله قرآن مجید کې فرمایي ان عدة الشهور د میاشتو چې کوم شمار دی عند الله د الله په قانون کې 12 شهرا فی کتاب الله الله په قانون کې هغه 12 میاشتې دي منها 4 حرم سلور میاشتې په ډېرې محترمې دي سلور میاشتې کمې دي یو محرم دی یو ذوالقعده ده ذوالحجه ده او رجب زبرګه چې ورته موږ وایو دا سلور میاشتې دي محرم ذوالقعده ذوالحجه او رجب دا سلور محترمې میاشتې دا په هر قانون کې چې هر نبی راغلی دا هم دغه شان قانون خلکو کوم مخکې وروسته کړي قوانین بیا خو د خلکو نقصان عام مسله نه کوي خبره مې دا کوله چې دا د په هغې میاشتو کې چې کوم ډېرې محترمې میاشتې نو دا محرم پکې یوه میاشت ما په کتاب کې یو عجیبه خبره ولیده کتاب په نو ریسرچ په ریسرچ کې مې یو خبره ولیده چې دا ما ته مخکې نه وه معلومه زما په علم کې نه وه نن مې ولیده او هغه دا چې دا ټولې میاشتې چې څونه دي دا قمري میاشتې محرم سفر پلان کې د دې دا ټول نمونه چې کوم دي دا ټول نمونه نو دا په جاهلیت کې او کافرو هم دې ته دغه نمونه وي واحد محرم میاشت چې دا نوم الله جل شانو شریعت مقرر محرم الحرام نوم چې دی حالانکه جاهلیت په زمانه کې به د سفر دی میاشته دویم سفر او د محرم ته به سفر اول وي اولنې سفر دین اسلام راغی هغه دی اولنې ته سوی محرم الحرام دا نوم دین اسلام دی دا په تحقیق کې موقته الله اعلم دا د ډېر لوی خصوصیت ته الله جل شانو مقرر کړی دا په دغه محترم میاشتو کې چې کوم قرآن مجید کی تذکرہ ده بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې تذکرہ کړی دا چې دا ډېر لوی میاشت ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو شو د دې میاشتې باره کې نبی علیہ السلام فرمایل شهر الله دا د الله میاشت ده محرم دا د الله میاشت نن تقریبا دا اوم تاریخ ته 23 جون دی نن 23 جون باندې اوم تاریخ ته د محرم الحرام 2026 چې کوم حساب کتاب نو خبره دا و چې دا محرم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دا شهر الله دا الله جل شانو میاشت الله ته د هر غسیز نسبت کیږي چې دا الله جل شانو په قانون کې دا ډېر احترام او ډېر زیات عزت لکه موږ بیت الله د الله کور ناقۃ الله د الله اوخه وایي دا څه قسم نسبتونه موږ ستاسو کوو هغه چاته کوو چې دا ډېر لوی عظمت چې دا نبی علیہ السلام فرمایل چې شهر الله د الله میاشت پته لګي چې دا په میاشت ډېر یو لوی حیثیت لري دا ډېر چوته میاشت دا د اسلامي تاریخ یو میاشت یا د قمري تاریخ او دا نو وایي چې د اسلامي دا بر غیر اسلامي نه دا قمري دا شمسي ده دوه اسلامي دي نمونه به انګريز ورکړي دا غي سره زمون کاري چې جنوري او فروری دا نمونه به خلکو ورکړي نور دا دوه سنورم د الله سیستم دی د الله مخلوق ته اوس موږ هم دغه شانت الله سره دا ذکر چې احکامات ټچ کړي او سره د سپوږمۍ سره که حج دی او دغه شانت که زکات دی که تمام سيزونه دي تعلق سره دی روزه ده تعلق د سپوږمۍ سره دی نو ځکه دی یو لوی حیثیت نو دوه اسلامي دي غیر اسلامي څه ځای نشته فقهای کرام هغه فرمایي چې دا قمري حساب کتاب چې دا یاد ساتل او په دې عمل کول دا فرض کفایي دي په امت کې خامخا یو ډله داسې پکار دي چې په دې عملو کې او د حساب کتاب یاد وساتي او کله ټول د حساب کتاب پرې خودونه دا ګناګاری په دی نور د ځوانه حسابونه کتابونه داسې دي جایز دي دې کې څه نقصان نشته الله جل شانو قرآن مجید کې په سورۃ یونس کې فرمایي چې الله جل شانو هغه ذات ته چې الله جل شانو تاسو د پاره انور او سپوږمۍ ګرځولي او د انور او سپوږمۍ د دې لپاره ګرځولي دي چې تاسو په دې باندې حساب کتاب هغه معلوم کړئ ځکه الله جل شانو د دې لپاره څه جوړ کړی دي منزلونه مقرر کړی دي پاغي کې یو خاص قسم گردش کوي نه هغه په ذریعہ تاسو معلومه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب انور سپوږمۍ دوانه ذکر کړی دي بیا وروسته سوی وقدر له منازل وقدره منازل وقدر لهما منازل
مفسرین حضرات فرمایي بیا سه لتعلموا عدد السنین والحساب چې تاسو خپل حساب کتاب او خپل کلونه په معلوم کې انور اوس په امید وانه ذکر په دې کې څه قباحت نشته دوانو حسابونو کتابونو دا مسله ده دا خوشبه دي اصله کې شان تاریخي خبره څنګه کې به یو بل تاریخي خبره ذکر کو چې دا محرم الحرام چې ده د ټوله میاشت ډیره بختوره میاشت ده ډیره محترمه میاشت ده خدا اولنې عشره او خصوصا د لسمه ورځ د دې ډیره زیاته محترمه الله جل شانه تاریخ وایي چې په دې کې ډیره جیواجی کارونه کړي تاریخ وایي چې آدم علیه السلام توبه الله جل شانه په دې ورځ باندې هغه قبول کړو د نوح علیه السلام کشته په دې ورځ باندې ولاړ او هغه ته نجات ملاو شو دا طوفان موسی علیه السلام فرعون الله غرق کړو موسی علیه السلام نه نجات په دې ورځ باندې ورکړو موسی علیه السلام په دغه ورځ باندې بیا روزه مونیول شکرې په تور باندې الله جل شانه حضرت ابراهیم علیه السلام د اور نه خلاص کو یوسف علیه السلام مبارک د پلار سره ملاو کو او په دغه وخت ورځ په لسم د محرم په تخت باندې کین نو دا سنا او په دې ورځ باندې الله جل شانه دنیا مرانه قیامت پر راځي په دې ورځ نو دا شری دا تاریخ حواله سره تاریخي خبري دا یادول د پاردان سره وساتي دا یو تاریخي اهمیت و دي دا الله جل شانه د میاش محترمه ګرځول الله جل شانه فرمای و اذ او یاد کې هغه وخت انجیناکم چې ما نجات تر کو تاسو ته من آل فرعون دا فرعونیانو نه یسومونکم رسول به تاسو ته سوء العذاب سخ عذاب یقتلون قتلول به ابناءکم استاسو زامن ويستحيون او ژوندې به پرې خودي نساءکم استاسو زنانا وفي ذلکم او په دې خبره کې اے خلقا وفي ذلکم او په دې خبره کې اے خلقا بلاء امتحان من ربکم استاسو د رب د طرفنا عظیم ډیر لوی ووعدنا او مونږه وعده واغستا موسی علیه السلام نه 30 لیلتن دیرش پی 30 دیرش لیلتن شپې واتممناها او مونږه پوره کړې دا دیرش پی ب10 پلس نور باندې فتم پس پوره شوه میقات ربه استاد رب وعده میقات ربه د رب وعده فتم پوره شوه میقات ربه د رب وعده 40 لیلتن سلویخ شپې وقال موسی او وی موسی علیہ السلام له اخیه خپل ورتا هارون چې هارون علیہ السلام هارون علیہ السلام اخلفنی ته خلیفہ اوسېګا فی قومی زما په قوم کې واصلح او اصلاح کوا ولا تتبع تابعداری مکوا سبیل المفسدین د فساد کون کو دلار یا سبیل المفسدین د فسادیان او خلکو د طریقې تابعداري مکو دوانه دي وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ پرون تاسو ویلو کله چې الله جل شانو په دریاب باندې بني اسرائیل واړول نو په لارې سخلق لیدلیو دا خلکو تذکره مې تکړه سو کو د کم زیو سه کول نه پلاره سخلق اولیدا او خلکو د غوی په شکل باندې ځان له بت جوړ کړي او د هغه عبادت وکړو نو اوس لا دی پورا مقام تیه ته رسیدلی من دي او دغلته موسی علیہ السلام ته وی چې یا موسی اجعل لنا الها کما لهم الها اے موسی علیہ السلام د دې چې څنګه د خدای عبادت کوي کنه په کومه طریقه د سیمونګ لم یو خدای په کار د چې مونږ مخامخ د هغې عبادت کوو د هغې طریقې غوښته هغې دا نه وي چې دا خدای دی دا غوا چې دا یا غوی چې دا خدای دی نه دې خو څوک هم قایل نشته الله خو هر څوک مني خو هغې د دې قایلو چې د دې چې څنګه اصل کې د الله عبادت کوي خو قبله څه شی ده غوا ده قبله څه ده غوا داسې یو طریقه مونږ هم پکار ده چې مونږ الله ته مکمل متوجه یو نو موسی علیه السلام فرمایل تاسو ډېر جاهل قوم یې الله جل شانو په تاسو څونه احسانات کړي دي او تاسو اوس د هغه سره شریک جوړوئ وهو فضلکم علی العالمین پرون تاسو آخري خبره دا کړې وه چې
چې موسی علیه السلام ته فرمایي وهو فضلکم الله تاسو غوره کړي علی العالمین د خپل زمانې په خلکو باندې تاسو دونه غوره خلک کې او تاسو دونه کچه خبرې کوئ غلطې خبرې کوئ نو تاسو غوره کړي په تاسو احسانات کړي دي نو هغه کم احسانات او کم غوروالی چې د بني اسرائیل له ورکړه نو مخکې تذکره کوي هغه دا وإذ انجیناکم من آل فرعون دا یو احسان او انعام چې تاسو له نجات ترکو د چانه د فرعونیانو له د فرعونیانو نه مې دله نجات ترکو وإذ انجیناکم من آل فرعون د فرعون وسکول یسومونکم سوء العذاب تاسو ته به څه در رسول سخت سخت عذابونه یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم مخکې تیر شوی دلته یقتلون ابناءکم ستاسو زامن به قتلول ویستحیون نساءکم او ستاسو زنانه به ژوندی پرېښودې او خپل خدمتونه به یې ترې اخیستل وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم وفي ذلکم د دې دا مطلب دی وفي ذلکم ای خلکا په دې دا کومې خبرې چې تېرې شوې ستاسو بچي قتلول زنانه پرېښودل تاسو ته سخت عذاب در رسول ستاسو نه خدمتونه اخیستل دا ستاسو دپاره یو ډېر لوی امتحان او مصیبت او د دې نه الله جل شانو تاسو خلاص کړئ دا د الله لوی فضل و کرم پته نو وفي ذلکم دا مخکې چې کومې خبرې تېرې شوې ای خلکا په دې کې ستاسو دپاره سو بلاء امتحان من ربکم ستاسو د رب د طرف نه عظیم ډېر لوی امتحان دا ذالکم نه ذالکم ذالکا ذالکم د دې معنی کله نه کله انسان له نه ورځي د دې معنی انسان له کله نه کله نه ورځي دا کاف چې کوم راځي په دې کې یا کوم په دې کې راځي په آخره کې دا ذا چې کوم اشاره دا اشاره ده دا لام چې دی دا د لرېوالي دپاره راځي او دا کاف یا کوم د دې دپاره راځي چې چاته دا خبره کوي مخاطب ته نو معنی به څه کوي وفي ذلکم ای خلکا په دغې خبرو کې چې مخکې تېرې شوي دي اوس پوه شئ په دې وفي ذلکم او په دغې خبرو کې ای خلکا مخکې چې تېرې شوي ذا اسم اشاره ده څه ذا اسم اشاره ده یوه خبره لام پکې د څه دپاره دی د بعد دپاره د لرېوالي دپاره خیال هم دی او دا کوم د څه دپاره او کاف ته څه دپاره راځي مخاطب ده اسانه ده وفي ذلکم ای خلکه په دې مخکینی خبرو کې دا چې تېرې شوې یا تېرې شوي د موسی علیه السلام قرآن خو مونږ ته راغلی نو هغه خبره خو ډېره لرې ده نو وفي ذلکم په دې کې بلاء من ربکم ستاسو د رب د طرف نه ستاسو دپاره امتحان او خو د امتحان څنګه عظیم ډېر لوی امتحان دا آیت مبارکه ډېر قیمتي آیت مبارکه او ډېر د سبق نه ډک دی دونه پورې خو مونږ اورېدلی یو ناشنا خبره هغه ځان سره یاد ساتي الله جل شانه چې کله پتا تکلیفونه راولي که نه ستا ازمایشي ستا امتحاني ستا بیماری ستا د رزق کمی ستا د مال و دولت نشوالی ستا صحت خرابي دا تمام سیزونه مونږ دې ته امتحان وایو لکه څنګه چې الله جل شانو دلته ورته امتحان وي تاسو له به تکلیف درکو فرعون او دا ستاسو دپاره ډېر لوی امتحان خو اصل امتحان ګورې دا نه دی اصل امتحان د دې بالکل الټه دی چې ستا سره ډېر رزق دی ډېر مال و دولت دی ډېر ښه صحت دی ډېر زیات وخت دی ډېر زیات شهرت دی ډېر زیات علم دی دا د انسان اصلي امتحان څه دی اصلي امتحان مونږ خوشحالیږو په ډېر مال په ډېر علم په ډېر شهرت په ډېر وخت په ډېر جیداد مثال درکم زه یو سړي سره 1 ارب روپۍ دي څو 1 ارب روپۍ کال پې تېر شو دی به څونه زکات ورکوي 2.5 کروړه زکات به ورکړي ورکولی شي خدای داسې اریان که لکه مونږ چې دی اریان هغه قصه د هغه مولي صاحب ته چا وایي که نه مولي صاحب وایي چرګ هم پخ کړی الوا هم پخ کړم تا له چرګ وړم که الوا هغه ورته څه وي خدای داسې حیرانه که لکه زه چې دی حیران کړم او یو بل روایت کې راځي وي ورته چې 2 پلیټونه د کره نشته
دوه پلیټونه د کره نشته وایي ښه خیر دا واسې خوشطبي مو کړه او مسله دا وه چې څومره د الله جل شانو احسانات ستا په اختیار کې راځي علم یو قیمتي څیز دی او دې حق ادا کول ډېر ګران دي مال او دولت قیمتي څیز دی او دې حق ادا کول ګران دي ښه صحت دا ډېر قیمتي څیز دی او دې حق ادا کول ګران دي دا تمام څیزونه نو اوس تاسو ووایئ چې د الله جل شانو د طرف نه کم تکلیف او امتحان راځي موږ چې ورته وایو چې دا مصیبت دی امتحان دی تکلیف دی هغه اصل تکلیف او امتحان دی که نه دا فراواني او دا احسانات چې په دې کې اصل امتحان دی نه پوهېږئ په دې باندې تاسو وایئ نه که نه مزه خو جدا جدا ده مزه ده یو بل طرف نه راځو اصل ناکامي د آخرت ناکامي ده که دنیا ناکامي اصل ناکامي ده آخرت کې چې انسان ناکامه شو دا اصل ناکامه کېږي چې ډېر انعامات طبعا الله جل شانو په دنیا کې کړي او ته د هغې حق ادا نه کړې نو چېرته به ناکامه کېږي اصل ناکامي کومه ده نو اصل ازمایش او امتحان کم یو دی چې په تا باندې تکلیف نه فراواني ده ته دنیا کې چې کم څیزونه راځي تکالیف او مشکلات دا خو عارضي دي او په آخرت کې چې کم راځي هغه مستقل دي ته په دې فلسفه پوه شوې اوس دې آیت مبارکه ته وګورئ الله جل شانه فرمایي چې ګوره په تاسو ما داسې احسان وکړو چې تاسو منو چې هغه احسان دی الله جل شانه فرمایي چې په تاسو ما هغه احسان وکړو چې تاسو منو چې تاسو خو صرف ظاهر ته ګورئ دنیا هغه مزو ته ګورئ او چرچو ته ګورئ دنیا کې د باندې مصیبت او امتحان او د فرعون د طرف نه د هغې امتحان نه ما خلاص کړی دا د الله یو احسان وکړه چې تاسو یې خلاص کړی ځکه تاسو ته ښکارېدو نه امتحان وکړه نه داسې وه نور اصل امتحان خدا دی چې الله جل شانو ته مخکې ذکر کړو چې اوس تاسو له حکمراني در کومه تاسو له رزق در کومه تاسو له تمام سهولیات د دنیا در کوم بیا ګورم چې تاسو څنګه خلک کې زه ګورم مخکې تېر شوي دا وګوره که نه دلته ویستخلفکم قال موسی علیه الصلاة والسلام فرمایل 129 نمبر آیت کې قال موسی علیه السلام فرمایل عسى ربکم ان یهلک عدوکم نږدې ده چې الله ستاسو دشمن فرعون هلاک کي ویستخلفکم فی الارض ځمکې بادشاهي تاسو له درکړي فینظر بیا به الله ګوري کیف تعلمون چې ستاسو کردار څه دی کیف تعملون چې ستاسو کردار څه دی نو دلته هغه اصل چې کوم امتحان هغه ورته ښکاره کړی دی چې اصل امتحان په دې کې دی چې انسان ته په دنیا کې څه فراواني اصل امتحان دا نه دی چې په دنیا کې مصیبت دي خیال دی هغه یو عارضي څیز دی ختم بشي د دنیا نن احسانات مستقلی نه د دنیا مصیبتونه مستقلیات ساتل او هر چې آخرت ته نه د آخرت مصیبت هم څه دی مستقل دی او د هغې انعامات هم څه دي مستقل دا یو فلسفه په دې آیت مبارکه کې ښه الله جل شانو دغه ذکر کړه بیا الله جل شانو فرمایي وواعدنا موسی 30 لیلة وواعدنا مونږ واده واغسته موسی علیه الصلاة والسلام نه 30 لیلة د څو شپو د 10 شپو واتممناها بعشر او مونږ پوره کړه دا واده بعشر په 10 شپو سره نو فتم میقات ربه 40 لیلة د الله جل شانه چې کوم میعاد او چې کوم واده وه هغه پوره شوه څو شپې 40 شپې یو مسله په دې کې دا چې دا کومه واقعه ده دا په کوم وخت کې ده شوي دلته کله چې په مصر کې وو موسی علیه الصلاة والسلام او د هغه قوم موسی علیه السلام به ورته چې الله جل شانو به تاسو له اساني درکړي خیر دی الله به اساني درکړي خیر دی خو الله جل شانو وعده کړی تاسو ته چې ستاسو به ځان له حکومت وي ستاسو سره مال و دولت وي ستاسو سره به یو طاقت وي ستاسو سره به اختیار وي الله به دا درکړي او ستاسو د دشمن به الله هلاکوي او بیا به کوم ځای کې ستاسو حکمراني او حکومت او هلته به الله جل شانو تاسو له یو قانون هم رالیږي چې ستاسو د زندګۍ وي نو کله چې فرعون الله هلاک کړو دوی دې خوا راوړي د دریاب نه نو دوی مطالبه وکړه تا مونږ ته ویلي چې یو قانون به دله درکوو هغه قانون مونږ سخت په تمه یو مونږ زندګي څنګه تېره کړو مونږ له یو قانون پکار دی تورات یې غوښتو تورات یې نو موسی علیه السلام مبارک الله جل شانو ته دا خبر وکړه یا الله چې تا ما سره وعده کړی چې قانون به در کوم قانون به کله راکې دا خلک رانه غواړي الله جل شانو فرمایل چې نه قانون داسې نه میلاویږي زما ملاقات له به راځي چېرته به راځي زما ملاقات له به راځي
داسې خلکو نه به سیټ کېږي. نو زه به هله تا ته بیا شریعت در کوم او قانون به ته در کوم. موسی علیه السلام ته الله جل شانو فرمایي چې مونږ ته وعده واغسته چې 10 شپې به زمونږ سره تېرې سو کوهي تور ته راوغوښته. څه ته توري سینا وایي، کوهي تور. هلته یې راوغوښته موسی علیه السلام او موسی علیه السلام سره براه راست کلام وکړه. الله جل شانو ورپسې آیت کې به سبا وایو انشاءالله، سبا نه درس حدیث نه پس انشاءالله دا به وایو. 10 شپو الله جل شانو څه وکړه، وعده واغسته موسی علیه السلام لاړ چې تلو. هارون علیه السلام یې پرېښود، وایي ته کښېنه دې قوم ته. کله چې داسې اجتماعي مسلې راشي نو دې کې دا خبره ځان سره یاد ساته چې څوک خپل خلیفه به پرېږدي. ته یو ځای کې امام یې، ته د امامتۍ نه ځې سکار دی د کالام ته په چکر باندې ځي، بیا به امام پرېږدي ځان به ځې، خلیفه به پرېږدي. ښه نو چې کله یو انسان اجتماعي عمل د هغې مشري کوي، د ډېرو خلکو مشري کوي، نو که دی چېرته د هغې قوم نه جدا کېږي نو څوک به پرېږدي؟ یو خلیفه به پرېږدي او پوه انسان به پرېږدي، داسې انګه پیچه سړی به نه پرېږدي، پوه سړی. نو هارون علیه السلام چې هغه سره په نبوت کې شریک و، په څه کې؟ په نبوت کې د ځان په شان یو پوه سړی هلته پرېښود. داسې ده که نه. بیا ورته موسی علیه السلام وفرمیل چې اخلفني، زما څه کوه، خلیفه اوسېږه، او واصلح، خیال کوه، ګورې لږه څه کوه، کوشش کوه چې چېرته فساد خور نشي، او ولا تتبع سبیل المفسدین، او دې ته به خیال کوې چېرته ځکه په معاشره کې قسم قسم خلک دي چېرته تېر دي نه باسي. نو چې کوم خلک فساد خوري نو د هغې یو خبرې ته او د هغې یو حرکت ته به خیال کوې. داسې دا ورګه خبره پې کوو لږه، دا خپله خبره کوو. الله جل شانو ووعدنا موسی 30 لیلة، مونږ وعده واغسته د موسی علیه السلام نه څو شپو؟ 10 شپو. بیا الله جل شانو وروسته فرمایي که نه، وروسته به راشي چې الله جل شانو فرمایي ما تورات ورکړو. څو شپې تېرې کړې وې ما سره؟ 40 شپې. 10 شپو وعده، بیا د هغې نه پس 10 ورسره نورې وکړو. یو عجیبه خبر راځي، دا الله جل شانو دلته د شپې تذکره کړې ده، د څه؟ د ورځې تذکره یې ونه کوله، ځکه د الله جل شانو سره تعلق د شپې جوړېږي، د ورځې نه. څه جوړېږي؟ د شپې. محبت او عشق د الله جل شانو سره په څه ټایم کې جوړېږي؟ د شپې جوړېږي. ګورې نه معراج ته د شپې تللی او که د ورځې تللی و؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دا مسله ده. ښه دې نه دا معلومیږي چې الله جل شانو چې کوم کتاب نازل کړی د هغې علم، اصل حقیقي علم انسان ته په هغې وخت کې ورکوي کله چې دی د شپې هغه څیز لولي. کله چې هغه څیز د څه ټایم لولي؟ د شپې لولي. اثار دغه یو بل ځای کې الله جل شانو تقریبا سورة بني اسرائیل کې الله ذکر وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا، ان قرآن الفجر كان مشهودا. زالته به تفصیل وکړم انشاءالله په دې. فوعدنا موسی 30 لیلة واتممناها ب10، بیا موږ دا وعده پوره کړه ب10 په نورو 10 شپو باندې. فتم میقات ربه 40 لیلة، الله جل شانو وعده پوره شوه څو شپې؟ 40 شپې. یو خبره عجیبه ده، اول 10 شپې وعده یې 10 اغوستې وایي، لسې پسې ولې سې وایي؟ مفسرینو حضراتو په دې کې یو خبره ذکر کړې ده، احادیثو مبارکو کې هم ده. هغه دا چې حضرت موسی علیه السلام مبارک دغلته یوازې تللی و، او دا حکم الله جل شانو ورته کړی و په سټارټ کې چې ته راځې نو ذوالقعدې په میاشت کې به راځې. کومه میاشت کې؟ ذوالقعده. ذوالقعدې په میاشت کومه چې شروع کېږي د څه میاشت ده؟ د حج میاشت ده، ورپسې ذوالحجه ده، بیا 10 ورځې د هغې دي. نو دغه میاشت ورته الله جل شانو ښودلې او ورته ویې چې دا ټوله میاشت په دې روژه وي. څه به وي؟ روژه به نیسي، هسې نه. بیا موسی علیه السلام مبارک بارک راځي چې موسی علیه السلام کله 10 ورځې 10 شپې تېرې کړې هلته، نو چونکې روژه مسلسل نیولې وه، مسلسل. او عجیبه خبره وه چې شپه ورځ روژه و موسی علیه السلام. څه شپه ورځ روژه؟ دا مطلب نه دی چې 10 منځ کې پکې خوراک نه دی کړی، نه چې کوم به د روژې ټایم و، د پېشمني او د روژه ماتي ټایم و، هغه به یې پې کوو. د شپې به هم روژه وه، د ورځې به هم روژه وه، څنګه چې ابتدا د اسلام کې هم داسې وه. دا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین
هغې به راله که نه د مزدوریانو چې خوراک به یې وکړو روژه به یې ماته کړه او بیا به څوک اوده شو بس هغه به بیا پېشمنۍ نه کوو سبا به بیا روژه نیوله نو خلکو به د خوب نه مخکې څه کوو ځان به یې مړو داسې وي بیا الله جل شانو اساني وفرمایله مخکې سورت بقره کې بیا هغې تفصیل تیر شوی دی دویمه سپاره د موسی علیه صلات وسلام مبارک 10 ورځې داسې تېرې کړې روژه په خوله باندې نو خولې نه ورته داسې عجیبه بوی محسوس شو نو مسواک یې راواغسته مسواک یې نو فرشتې رالي الله جل شانو فرمایي چې دا دې څه چلو ستا د خولې دا خوشبو خو ماته د مشکو د خوشبو نه زیاته خوښه وه حدیث شریف کې څنګه راځي وان لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك د روژهدار د خولې نه چې دا کم وږم ځي کم بدبو ځي دا د الله جل شانو د مشکو نه زیاته خوښه ده هغه مسواک وکړو الله جل شانو ته وفرمایل اوس سره لس نورې سیواک لسو سره نورې سیواک دا هغې مفسرینو حضرات دا واقع ذکر کړی کوم چې شافعي المسلک دي څه دي شافعي مذهب والی شافعي مسلک والی ځکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت په روژه کې مسواک استعمالول بهتر دي څه دي مسواک استعمالول او بیا چې کوم حنفي علما کرام دي هغې په تفسیر کې بل څه لیکلي هغې وی اصل کې موسی علیه صلات وسلام دغلته تللی یوازې چې کله 10 شپې تېرې کړي موسی علیه صلات وسلام ته چا خبر راوړو چې هلته یو رزیل دی که نه زرګر دی او هغه څه چل کړی سخی جوړ کړی خلکو له سخی جوړ یاد مې سړی خیال هم دی که نه داسې یو سړی وا دغه دا نوم هم په ما بد لګي زه کې نه علم سامری نو سامری رزیل داسې کار کړی او چې هلته سخی جوړ کړی موسی علیه السلام ته پته ولګي موسی علیه السلام طبیعت کې داسې غوسه وه هغه هر څه په ځای باندې پرېښوده په کوی تور کې راغی پسې دلته پسې راغلی و پسې موسی علیه صلات وسلام مبارک غوسه شو هلته بیا خیر د موسی علیه صلات وسلام سره یو 40 کسان نور راغلي سوري اویا کسان ورسره نور راغلي مشران مخکې واقع تېره شوې ده په دې یهودو کې چې کوم بني اسرائیلو کې چې کوم د موسی علیه السلام سره راغلي نو موسی علیه صلات وسلام مخکې راغلی و 10 شپو له منځ کې لاړو چې واپس راغی الله جل شانو د هغې کفاره 10 ورځې نورې برابر دا دواړه واقع ټیک صحیح اول یوازې راغلی بیا د الله شپې او سره نور کسان وښه ډېر زیات تفصیل دی په دې کې خو زه دغې باندې اکتفا وکړو واتممناها مونږ پوره کړه دا واده ب10 په 10 شپو نورو باندې فتم میقات ربه 40 لیله دا شپې پوره شوې سو 40 پوره شوې وقال موسی لاخي موسی علیه السلام خپل ورور ته ووی هارون چې هارون علیه الصلاۃ والسلام هارون هم ټیک دی هارون هم ټیک دی ښه دویم قرائت پکې دغه دی ابو عامر چې کوم قرائت دی دغه تقریبا د ابو عمر قرات هارونو څه ان پېښنوم هذا نحوی ترکیب دغه طرف ته نزو نو وقال موسی او موسی علیہ الصلوۃ والسلام لاخیه خپل ورور ته هارون چې هارون علیہ الصلوۃ والسلام اخلفنی فی قومی اخلفنی خلیفہ جوړ شه فی قومی خلیفہ اوسېږه فی قومی زما په قوم کې واصلح او کوشش دا کو چې صلح راولي حضرت هارون علیه الصلوۃ والسلام داسې چې خیال کا وګوره چې نقصان هم جوړیږي نقصان ته به دي نه پرېږدي ځکه بیا وروسته ولې غوسه نه ورغلی چې راغی حضرت هارون علیه الصلوۃ والسلام یې د ګیرې نه راښکو د ویښتو نه یې راښکو او یا ابن ام لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي ما منې څه دا څه کې ویښته رانه مه راکاږه دا خو دا زما قوم دی زه کمزوری کړم زه کمزور یم ټول یو طرف ته زه بل طرف ته نو څه چل مې ورسره کړی دا موسی علیه الصلوۃ والسلام مبارک قلندر هر چې گوید دی د گوید قلندر هر چې گوید ملنګان چې وایي څه وایي که نه وایي څه ورته ښکاري ځکه وایي هسې نه موسی علیه الصلوۃ والسلام ته ښکارېده ځکه وایي واصلح او کوشش د صلح کوه ولا تتبع سبیل المفسدین کم خلک چې غلط طریقې کاري د هغې د فساد طریقې کاري نو هغه هغې ته مه پرېږده امت د داسې خلکو تابعداري کوه څه کوه تابعداري اولې کوشش کوه چې داسې غلط کار ونه کړي که چېرته غلط کار کوي نو بیا ته پسې مه ورپسې کېږه دوی به کوې غلط کار ته خپل کوشش کوه بس دا یو طریقه وه دا مې درته وي چې کله ناکله انسان په اجتماعي اعمالو کې په څه کې په اجتماعي اعمالو په امامتۍ کې یا د یو مدرسې سسټم چلی یا د سکول سسټم چلی یا یو اداره چلی نو په هغې کې که دی چېرته نو دی لومبۍ خبره ده په اصول دا دي چې یو مخلص انسان به ځان نه وروسته پرېږدي چې ته مشري کوه زه حج له ځمه زه عمرې له ځمه زه تبلیغ له ځمه زه چلې له ځمه بس ځمه نو چېرته ځمه نو ته خیال کوه مخلص سړی به پرېږدي هر ګڼ کپه نه پرېږدي دا علم دی دویمه خبره
دغلته څوک ته پرېږدي هغه باصلاحیت انسان وي څه وایي باصلاحیت لکه څنګه هارون علیه السلام د هغه نه چوته څوک نو پیغمبر درېیمه خبره کوشش په دا کې چې په دې قوم د دې کم طبیعت دی او دې کم فطرت دی او مزاج دی نو د هغې نه به دا خلیفه خبرې چې دې خلکو مزاج ګورې داسې داسې دی فرض کړه امامتی مثال به هم کولو ځکه امام یم امامتی مثال به زه والمه چې ګورې دا شاته چې ما پسې ولاړي که نه نو په دې کې دا پلانکی سړی داسې دی خو دې حرکت ته به یې نه پرېږدي دا یو خبره ده پکې ښه ولا تبې دویمه خبره دا ده چې دا کم سړی ته پرېږدي دغلته که نه دا به ډېر حوصلې والا سړی جګړمار به نه زورورتیا به نه کوي نه په طریقه باندې چې دی ښه حوصلې والا سړی صبر کولی شي خبره برداشت کولی شي خیال دی دې ته به ګورې ښه ځکه دا وګوره دا ټول الفاظ دي او په دغې خبرو باندې ښه مضبوط دلالت کوي اخلفني فی قومي ته خلیفه اوسېږه مطلب دا دی د کرښې نه به خوځې نه ما چې به کومه کرښه ودرولې هغه څیز به نه پرېږدي مستقل مزاجي و اصلح او ته به کوشش ته دې کوې چې خبره به روغې ورانې طرف ته به نه بوځي ولا تتبع سبیل المفسدین که خلک ورانېدو چېرته نو بیا به ته مستقل مزاج اوسېږي او ته به خپل دایرې نه به نه وځې ښه دا مطلب دی ته یو بله خبره مې ذهن کې راله خو اوس رانه هېره شو څه وخت ځه سبا را یاده شوې به درته